پښتانه یو ځل بیا په قدرت کې لوی ننګرهار او لوی پکتیا اشرف غني بریا ته ورساوه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان په ولسمشرۍ ټاکنو کې پلازمینې کابل او ختیځ ننګرهار او لوی پکتیا د اشرف غني ملا وتړله او پښتون قوم له یوې خطرناکې ماتې وژغوره. لغمان، پکتیکا، پکتیا او خوست یو په بل پسې د رقیب په وړاندې ودرېدل او یوه خطرناکه دسیسه یې ډوبه کړه. د پردیو دسیسو په لمسون یوې ډلې خطرناکو روزل شویو افغان ضد څیرو غوښتل د افغان وطن تاریخي مشرتوب ختم کړي. د پښتنو د امپراتورۍ تیرې څوکۍ چې یو مهال له هندوکشه تر ډهلي او د چین له پولو تر اصفهانه غځېدلې وې، د تاریخ په اوږدو کې په وار وار د غولولو شویو کورنیو عناصرو په لمسون له خطر سره مخامخ کړی شوې. د روان هجري لمریز کال ولسمشرۍ ټاکنې هم د ورته عناصرو له لوري له خطر سره مخامخ وې او همدې ډلې هڅه کوله د پښتنو اقتدار زیانمن او د باوقاره قوم د سیاست له ګدۍ سنته کړي چې له ښې مرغې دا دسیسه باشعوره بچو شنډه کړه. د روان کال د میزان د میاشتې ولسمشرۍ ټاکنې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د افغان ټبر بېلابېل دښمنان د یوه تاریخي اتل قوم پر ضد په یوه سیستماتیکه دسیسه بوخت ول. که څه هم د ټاکنو پایلې ډېرې جنجالي شوې، خو له څه کم څلورو میاشتو وروسته د ډاکټر اشرف غني په ګټه پای ته ورسېدې. د کمیسیون ارقام ښیي چې هغه ولایتونه چې د اشرف غني دولت جوړونکي ټیم کلیدي ملاتړ ښیي چې چېرته پښتانه قومونه ځای پر ځای دي. د غني نږدې سیال ډاکټر عبدالله په اکثریت تاجک او هزاره میشتو سیمو کې ډېرې رایې ګټلې، خو د میدان وردګو او غزني په ګډون د ګوتو په شمېر محدود ولایتونه دي چې په ډاکټر عبدالله ولاړ ول. کابل کې ډاکټر غني 1,16,919 رایې او عبدالله بیا 1,40,781 رایې خپلې کړي دي. په همدې ډول په ننګرهار کې څه کم 1,80,000 رایې ډاکټر غني او څه کم 15,000 رایې ډاکټر عبدالله ګټلې. د ډاکټر غني سیال عبدالله په بامیان، دایکنډي، بلخ، سمنګان، تخار، پروان، جوزجان، وردګ، بادغیس، کندوز او کاپیسا کې ډېرې رایې خپلې کړې وې. لیکن ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوی کندهار هغه ولایتونه دي چې د اشرف غني کلکه ملای تړلې او هغه یې بریالیتوب ته رسولی دی. روانې ټاکنې که څه هم یوازې د جمهوریت د بقا معنا لرله، خو بلکې د پښتنو لپاره هم یو لوی ازمایښت و. پښتانه چې په تاریخ کې یو مقتدر او جنګیالی قوم تیر شوی، دا ځل ډېر په باشعوره ډول د پښتنو ارزښتونو د تداوم او بقا لپاره په ډاکټر غني پسې ودرېدل. په ډېرې پښتون میشتو ولایتونو کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د ګواښونو سره سره پښتنې میندې، خویندې، ورونه، زاړه واړه له کوره راووتل او په یوه ډول نه یوه ډول یې د پښتون باوقاره قوم د ملاتړ لپاره د ډاکټر اشرف غني ملاتړ وکړ. یوه مسله باید له پامه ونه باسو چې زموږ ګاونډیان په ډېره پلان شوي برنامې باندې دا لټون کوي چې لږکي اقتدار ته ورسوي. هغه لږکي چې وایي د پښتنو سلطه، وقار او تاریخي اقتدار ورته د منلو نه دی او باید په هره بیه چې وي وپرځول شي، خو د پښتنو اقتدار به تل قایم وي او هیڅ پښتون خلاف ځواک دغلته د ټینګېدو او واکمنېدو توان نه لري. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.